په سورة زخرف کې الله عزوجل فرمایي چې نحن قسمنا بینهم معیشتهم، د دې انسانانو ترمنځ د رزق تقسیم الله وی ما کړی. یو حدیث را یاد شو د دې درس متعلق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله د قیامت ورځ شي نو هغه خلک چې په دنیا کې لږ روزي ورکړل شوی و، ډېر غریب، کمزوري، بېوسه، بېدسه خلک، نبی علیہ السلام فرمایي دوی به د الله مخې ته ودرولی شي، اعمال به ډېر کمي. نو الله به څه وفرمایي؟ ای زما بندګانو، په دنیا کې ما په تاسو بېوسي راوستی وه، تاسو په لږ رزق باندې په دنیا کې زما نه راضي وئ، خوشحاله وئ. نن زه ستاسو په لږو اعمالو باندې خوشحاله او راضي یم، ځئ جنت ته داخل شي. بس غریبانان به بې حسابه، بې کتابه، دا بېوسه، بېدسه خلک به ټول داخل شي. دلته به هغه ناشکره مالدار فریاد شروع کړي، چغې به شروع کړي چې ای الله کاش چې په دنیا کې یوه روپۍ نه وی راکړل شوې، خو چې نن د دوی سره زه جنت ته داخل شوی. نو لږ شکر پکار دی، صبر پکار دی، په دې هر حالت باندې د الله ثنا پکار دی. ناشکري ډېره ده، بې صبري ډېره ده، بس الله هغې ته دې ورکړي. هر سړی وایي یا لیت لنا مثل ما اوتي قارون، ای الله کاش چې د قارون عمره مال مونږ سره وی. هر سړی نن دا وایي. هلکه دې ته نه ګوري چې کامیابي دا په نیکو اعمالو کې ده. که په پیسو باندې کامیابي وه قارون به کامیاب و، که په زور باندې کامیابي وه فرعون به کامیاب و. کامیابي دا د الله د ذات سره په وابستګۍ کې ده.